چې مو واورېدل دا د میلمنو نظر ده، دا یې را سره شریک ده. و دا تر ټولو هغه جالبه برخه ده. بېطرفي خو اصل ده د ژورنالیزم، ځکه چې بېطرفه ونه اوسې ستا خبره څوک نه مني. همدغه مې خوښي چې د بل چا په مقابل کې مثلا د نورو هېوادونو په مقابل کې موږ بریا ترلاسه کړو. د لوی او بخښونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه ګران دوستانو، خدای دې چې روغ جوړ او د سیاه جامې به مو پر تن وي. نن ورځ میلمه چې مو ده محترم علیزی صاحب ده، روح الله علیزی، چې تاسو به اکثره له سحرې سره اشنا یاست. علیزی صاحب ستړي مسئ په خیر راغلاست. مننه کوم له تاسو نه. تاسو ته سلام وړاندې کوم چې تاسو لیدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسي او خوشحاله یم چې تاسو سره یم. مننه علیزی صاحب، خیر اوسې چې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. علیزی صاحب پیل کوو چې تاسو د خپل ځان په اړه څه راته ووایاست. زما نوم په ټولو ته معلومه ده چې روح الله علیزی، اصل کې د غزني ولایت یم او ژوند مې په کابل کې کړی، دلته پیدا شوی یم او همدلته رالوی شوی یم. مکتب او پوهنتون ټول مې همدلته لوستی او رسنیو کار مې بیا د ماشومانو له پروګرامه شروع کړی په ملي تلویزیون کې. بیا له هغه راوروسته نو 2-3 نور رسنیو ته مې تللی، اوس عملا شمشاد کې. ډېر ښه علیزی صاحب، مننه. دا د کاري ژوند سفر مو له کوم ځای او څنګه پیل کړ او په اوله کې کوم خنډونه ول درته که نه؟ والا داسې و چې په اوله کې خو هر څوک له یو برخې سره علاقه لري. نو زما خپله هم ډېره د ژورنالیزم سره علاقه وه او خوښېده مې چې باید زه ژورنالیست یم، خو کله کله به په دغه ذهن کې راګرځېده چې دا ډېر سخت کار ده او زه نسم کولی. ولې دغه علاقه و چې بالاخره زه واداره سوم چې ولاړ سم ملي تلویزیون ته. ملي تلویزیون یو پروسه درلودله چې هلته به د عریضه کوو چې که چا غوښتل چې هلته کار وکړي بیا به امتحان اخیسته. بیا هلته شروع د کار د ماشومانو له پروګرامه و. ماشومانو پروګرام کې به ډېر کسان وو، بیا په نوبت موږ مطالب لوستل. حالا هغه ماشومانو نه را شروع بالاخره تر ننه پورې چې سیاسي مناظرې، ځانګړي مرکې او بحثونه دي چې دا په تلویزیون کې هغه صفري نقطه یې د ماشومانو پروګرام ده، خو آخري نقطه یې دغه سیاسي مناظرې دي چې یو څوک باید مخ ته یوسي. یعنی ما په هغه رقم سره دغه خپل کار شروع کړی چې زینه په زینه مخ ته تللی یم، د ماشومانو له پروګرامه تر سیاسي مناظرو پورې. دا په عموما کې همداسې سټیپ بای سټیپ، یعنی د ماشومانو له پروګرامه شروع کړي که یوازې تاسو چې دا کار کوو دا ځای نه شروع کړه؟ پخوا خو دا ملي تلویزیون چې و، په ملي تلویزیون کې بیا اصل اساس د پروګرامونو شته. به کله په تلویزیون کې کار شروع کړو دا و چې ته به اول تلویزیون ته تللی، بیا به هلته اول ته تجارتي اعلانونه لوستل. هلته هم یو نفر نه تقریبا 20 نفره به وو. دا تجارتي اعلانونه شته لوستل. کله به چاته مطلب په لاس ورغی، چاته به نه ورسېده، په هفتو به دغه سلسله روانه وه. بیا چې به کله تجارتي اعلان نه خلاص وي بیا به ولاړې هغه، البته دا د راډیو کار اول کار باید تا په راډیو کې شروع کړی وای. بیا له هغه وروسته دا کوچني پروګرامونه چې فقط سر او آخر لیلي سلام واچو، په آخر کې خدای پاماني وکړه، دا و. بیا کله چې به دا کوچني پروګرامونه تا خلاص کړ بیا به بله مرحله کې ته لیک زره لوی کار درکړل سو. خو په راډیو کې به آخري مرحله د فاتحې اعلانونه و چې هغه به ډېر سخت و. بیا به له هغه راوروسته ته به خبرونو ته راوتلې، له خبر نه وروسته به تلویزیون ته. په تلویزیون کې به همدغه سلسله روانه وه، له تجارتي اعلان نه رانیولې ورو ورو دغه کوچني پروګرامونه. بیا چې څو ته خبر ته رسېدلې 5 کاله، 3 کاله، 4 کاله به په دې تېرېده په هغه رقم چې ملي تلویزیون ته تربیه کوي. نو بیا په ملي تلویزیون کې چې تا دغه کار شروع کړ، نور به ته په هر قالب کې جوړ راتلې، که به تفریح پروګرام و، که به ټولنیز و، سیاسي، خبر، د فاتحې اعلانونه، دا به ټول ته کولی سوی. ولې بیا کله شخصي تلویزیونونه راغلل، په شخصي تلویزیونونو کې بیا دغه پروسه نه وه. هلته داسې یو چا ته ضرورت لري چې دا فتن یې ونیسي او کار ورڅخه واخلي. نو دلته بیا داسې یو چا ته ضرورت و چې هغه یا به تجربه د کار ولري او یا به داسې یو څوک وي چې هغه په اسانه وکولی شي چې د 5-6 نفرو کار وکړي. نو ما په دغه سلسله له ملي نه کار شروع کړی ده، بالاخره اوس سیاسي برخه کې. ماشاءالله ډېر ښه. علیزی صاحب، همدغه د بنیادي خپرونې او کارونو چې تاسو تر دې وخته تاسو را رسولي یاست، دومره پرمختګ هم کړی، که دا راته ووایاست علیزی صاحب چې څومره وخت مو کېږي په دغه رسنیو کې؟ زما تقریبا 20 کاله کېږي چې زه په دغه رسنیو کې کار کوم. 20 کاله ډېر وخت.
او زده کړې کوم برخه کې کړې دي خپل ژورنالیزم کې تر کومې کچې کړې دي د ژورنالیزم لوستې خو وروسته له هغه نه بیا ماستري ته زمینه مساعده نسوله ونې تصمیم لرم چې ووایي تصمیم لري چې خدای دې وکړي چې دا زمینه درته مساعده شي. علیزی صاحب برنامې خو ماشاءالله ډېرې کړې دي موږ هم سره اشنا یو ډېرې وینو داسې برنامه چې تاسو په ژوند کې تر ټولو جالبه تاسو ته تمامه سوي وي. والا جالبه خو ټول پروګرامونه دي خو زمونږ بیا په دې جالبیات یا مسؤلیت درته زیات دی چې په اوس وخت کې سیاسي پروګرامونه ډېر سخت دي. پخوا خو اقلا دومره تشویش د دې نه و یا محدودیت دومره زیات نه و. اوس وخت کې یو ژورنالیست خصوصا سیاسي پروګرامونو کې چې کله پروګرام مخته وړي هغه باید له هرې کلمې سره چې دی وایي ټول اړخونه د دغه کلمې باید وسنجوي چې څه ووایي څه رقم باید خپل پیغام ورسوي یعنی له کلمات سره باید ته ولوبېږي. نو جالبه خپرونه زما دا ده چې زه په دغه خپرونې په پای کې وایم څه چې مو واورېدل دا د میلمنو نظر ده. بیا اکثریت وخت داسې شي چې میلمن دغه ته متوجه وي څه وخت زه دغه خبره کوم. بیا ډېری وخت داسې شي چې بیا هغه میلمه غږ وکړي چې دی هم راسره شریک ده. نو دا تر ټولو هغه جالبه برخه د ولیدونکو ته هم کیدای چې دا ډېره جالبه تمامه شي او هغه په دې خاطر زه وایم چې هغه خپل مسؤلیت هم زه ادا کړم خپله بېطرفي هم ثابته کړم هغه څه چې ویل کېږي هغه میلمنو وویل او میلمانه یې وایي. نو په دغه خاطر دا موږ هم لیدلي دي اورېدلي مې دي مطلب دا پوښتنې ټولې ته کوې د علیزی صاحب ته دا خبرې هم ته ته راوروې چې مطلب دی دې ته مجبور یې تا ته جواب درکړي او بیا په اخر کې وایي هم چې دا ټول دوی نظر خو داسې دی چې زما مسؤلیت دا ده زه څو اړخونو ته باید کار وکړم. اول دا چې زه باید د خپلې ټولنې د خپل ولس هغه حقیقي تصویر وړاندې کړم هغه څه چې حقایق وجود لري. نن افغانستان له رواني جنگ سره مخامخ ده. په رواني جنگ کې هر طرف کوشش کوي خصوصا د افغانستان دښمنان چې هغه نه غواړي افغانستان ثبات ته ولاړ شي نه غواړي افغانستان له بدبختي وساتل شي. دوی کوشش په دې کوي څه رقم د عامو خلکو روح روان خراب کړي یا ذهنا خلک له تشویشو سره مخامخ کړي. نو په دغه برخه کې د ژورنالیست اصلي وظیفه دا ده چې د خپل وطن د خپلې ټولنې هغه اصلي حقایق باید ورسوي هغه هم په پوره بېطرفي باندې. نو په دې خاطر چې ته هم خلکو ته قناعت ورکړي هم طرفونه قانع کړي هم ځان بېطرفه وباسي په دې اساس ته مجبور یې چې په آخر کې دغسې یو څه وایي چې خلک هم قانع شي چې رښتیا وایي د مسؤلیت داسې څه وایي هغه ولې میلمه چې څه وایي هغه بیا په میلمه پورې اړه لري. بالکل. علیزی صاحب سیاسي شخصیتونو سره به ډېر اشنا یاست کوم شخصیت مو ډېر خوښېږي؟ والا تر اوسه مو داسې فکر نه ده کړی خو ټول ښه دي خصوصا بیا دغه کارپوهان بیچارهګان چې دي دا ټول هغه خلک دي چې همیشه کوشش کوي چې درد بیان کړي ولې هغه چارواکي چې دي هغه خپل اهداف لري خپل مسیر لري چې دوی ځي و راځي خو دغه خلک چې دی بیچارهګان همیشه کوشش کړی په ډېرو سختو حالاتو کې په ډېرو بحراني حالاتو کې هغه څه وایي چې هم ارزښتونه وساتي هم ذهنیتونه مدیریت کړي هم د سایز خنثی کړي. نو دغه زما دپاره تر ټولو ښه خلک دي. بالکل واقعا علیزی صاحب که دا راته وایاست علیزی صاحب خپل په هغه وخت کې څه کوئ؟ والا زما کار یو څه جنجالي په دې دی چې اصلا زه کله کله په کور کې ماته وایي چې ته ولې کور ته راځې خو همغه دفتر کې اوسه ځکه چې زما سیاسي برخه زه باید همیشه په کار کې اوسم. نو کور ته هم چې راځم د دفتر کار په کور کې کوم. نو دغه مې د فراغت وخت ده او جمعه بیا رخصتي لرم جمعه هم دغه مرتې چې دغه دوستان کله یو نیم چیرته سړی ولاړ شي زما ټوله تفریح جمعه کې ده. بالکل خیر څه چې دلته راغلی موږ ته په ژوند کې چیرې سره ډېر لیوالتیا لرئ علیزی صاحب؟ والا له خپل مسلک سره علاقه لرم که هر څومره په سختي کې زه دغه مسلک ته کار کوم په شوق یې کوم او زما دپاره تر ټولو بیا د خوشحالي ځای دا ده چې زه په خپل ولس کې د ولس رضایت ترلاسه کړم. ما ته حکومتونه ما ته چارواکي او سیاسونه اهمیت نه لري ځکه چې دا چارواکي دا واک تیریږي ولې ولس باید راضي وساتل سي او هغه څه وړاندې شي چې ولس غواړي. دغه زما د خوشحالۍ د خوښې کار ده. علیزی صاحب لوبو سره علاقه لرئ؟ څه رقم لوبې؟ دا کرکټ فوټبال ده. والا کرکټ سره علاقه لرم خو زده مې نه ده فقط کرکټ کې مې چې خوښېږي چې موږ وګټو
همدغه مې خوښي چې د بل چا په مقابل کې مثلا د نورو هیوادونو په مقابل کې موږ بریا ترلاسه کړو. ډېر ښه. او خپله کوم اکسرسایز شی کوئ که نه کار سره څنګه کېږي؟ ولا ورزش ته ځم کله کله روښنه. او خواړه دې کوم خواړه خوښېږي؟ خواړه مې هر څه خوښېږي، موږ بېکبره خلک یو چې څه مخته راسي هغه خورو. نه چې داسې ډېر دغه وي چې مطلب ووایه چې هر وخت باید دا ویله چې پاخه سي ډېرې وخورئ داسې خواړه چې ولا ډېری وخت وریجې دي، هغه به د ډېرو ځوانانو خوښي. بلکل. او خبریال مې کوم یو د خوښ خبریال ده؟ ولا ټول بیچارهګان ښه خلک دي، ځکه چې په دغسې حالاتو کې چې کار کوي دا زما ټول د خوښې خبریالان دي او ټول د خوښې ژورنالستان دي، خصوصا په افغانستان کې چې اوس عملا کار کوي. ډېرو به ویل چې موږ د سختو ورځو خلک یو. کله کله زه وایم چې دغه تحول ښه څه چې رامنځته سو په هر حالت کې هغه واقعي کسان رابرسېره کړل، ځکه چې په هغه حالاتو کې چې تحول نه یا تغییرات نه راځي نه معلومیږي ولس ته چې څوک د دوی د بدې ورځې خلک دي، څوک واقعا دغه وطن ته ژمنتیا لري. دا نه وایم چې هغوی نه لري، ولې ثابتېږي هغه حقیقي خلک. نو نن چې کوم خبریالان کوم ژورنالستان په دغه وضعیت کې کار کوي او خپل مسؤلیت ادا کوي، زه پوهېږم چې دوی څومره سختي لري، څومره خپل جنجالونه په خپل داخلي وضعیت کې لري. یو ژورنالست هغه وخت کولی شي چې د ټولنې حقیقي تصویر وړاندې کړي چې دی خپله جنجال ونه لري. ولې زه عملا ګورم چې زموږ اکثریت ژورنالستان خبریالان دوی په خپله ډېر مشکلات لري، ولې بیا هم خپل هغه ټول داخلي مشکلات یوې خواته کوي، کوشش کوي چې د ټولنې درد بیان کړي. نو دغه زما د خوښې خبریالان زما د خوښې ژورنالستان چې په دغسې وضعیت کې خپل نقش لوبوي او ذهنیتونه مدیریت کوي. بلکل. خیر اوسې علیزی صاحب، که دا راته ووایاست علیزی صاحب چې ژورنالیست لپاره تر ټولو مهمه څه شی ده؟ تر ټولو مهمه دا دی چې مسلکي مخ ته ولاړ شي، په تدبیر مخ ته ولاړ شي، هغه څه وکړي چې د وطن د بقا، د وطن د ارزښتونو، د ولس د اساسي غوښتنو تضمین رامنځته کوي. او کوم مهارتونو ته ضرورت لري؟ مهارت باید فساد د ژبې ولري، معلومات ولري. څومره چې یو ژورنالست افاقي معلومات زیات لري په همغه اندازه قوي د قوت لري. د یو ژورنالست وسله د معلومات دي چې باید ولري معلومات. بلکل. او بېطرفه اوسي. بېطرفي خو اصل دی د ژورنالیزم، ځکه چې ته بېطرفه ونه اوسې ستا خبره څوک نه مني. بلکل. علیزی صاحب، په ژوند کې په انسان باندې هرومرو دا دوه حالت راځي، یو هغه شیبه چې ډېره خوشحالي در کړې وي او بل هغه حالت یا هغه شیبه چې ډېره ترخه وي. کوم یو؟ ترخه خبره دا ده چې زه کله وګورم چې په وطن کې ناخوالې وي، ولس مو له مشکل سره مخ وي، او ښه خبره دا ده چې زه وګورم زموږ هیوادوال خوشحاله وي، کومه موضوع باندې دوی ته خوشحالي رسیږي، دغه زما خوشحالي ده. دغسې شیبې چې مطلب یو وخت وي چې ته ډېر متاثره سوی له هغه نه او ډېره خوشحالي در کړې وي، دغسې یو شیبه چې کومه داسې مهمه شیبه؟ والله دغسې شیبه خو داسې نه ده راته یاد چې شي، خو مقصد ما هغه په عموم کې چې وویل دغه د شکر ځای ده چې نن موږ په امنیت کې ژوند کوو، ثبات راغلی، خو هیله ده چې دایمي ثبات راشي او خلک له اقتصادي مشکل څخه خلاص شي، ټول په ارامه فضا کې ښه ژوند ولرو. مننه علیزی صاحب. او تاسو مخکې ویل چې کارونه مو ډېر وي، حتی رخصتي په ورځ کې کارونه کوئ، د خپل وخت څنګه اداره کوئ؟ هر سړی باید خپل کار کې مدیریت ولري. ته چې مدیریت ونه لري خپل کار نسي مخته وړلی، او کله چې له کوره راوځې ته باید ځان ته تقسیم اوقات ولري چې له څه وخت نه تر څه وخت کوم کار وکړي، له څه وخت نه تر څه وخت کوم. نو په دغه ترتیب سره که ته مخته ځې هم د مدیریت ښه وي، هم د کار ښه نتیجه ورکوي، هم هغه څه کېږي چې په اسانه ترسره کېږي. مننه علیزی صاحب. اخري د برنامې پای ده چې کلیدونکو ته کوم پیغام لرئ تاسو؟ خوشحاله سوم ستاسو له لیدو او ستاسو له بلنې نه. لیدونکو ته بس دوی ته خوشحاله ژوند غواړم، خدای دې وکړي چې موږ نور د بېثباتي شاهدان ونه اوسو په افغانستان کې، د پرمختللي په ځان بسیا او اوسه افغانستان په هیله. مننه علیزی صاحب. خیر اوسې چې خپرونه کې برخه راسره واخیسته. مننه.
قدرمن لیدونکو دا د موږ د نن ورځې خپرونه او خیر سیکون مدان چې تر دې وخته